د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو ستر ټکي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو ناکامي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې خبرې اترې بې پایلې وي، خو د هېواد د کورنیو چارو وزیر د خبرو اترو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کړی دی. او په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو زیاتېدل. د پنجاب اعلی وزیر امر کړی چې په صوبه کې په جوماتونو کې اعلانونه وشي چې هیڅوک باید افغانانو ته کورونه یا دکانونه په کرایه ور نه کړي. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لاله یم. ځایي سرچینې وایي چې په پاکستان کې پر میشتو افغانانو فشار په بېلابېلو سیمو کې زیات شوی او د وضعیت د دوی لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي دي. د اسلام آباد د افغان میشتو سیمو اوسیدونکو ته وایي چې پر دی باندې فشارونه ورځ تر بلې به نور هم شاید ډیر شي، په داس حال کې چې حکومت دوی ته د ویزو د غځولو څخه انکار کړی دی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د مریم نواز لخوا د پنجاب په جوماتونو کې امرونه صادریږي چې هیڅوک باید افغانانو ته کورونه او دکانونه په کرایه ور نه کړي او هیڅوک باید ورسره سوداګري ونه کړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د سیاسي پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب. اندړ صاحب ستړی مه شئ، وخت د بخیر خپرونې ته هم په خیر راغلی. اندړ صاحب، مریم نواز امر کړی تر څو له افغانانو سره خلک راکړه ورکړه ونه کړي او دا امر هم په جوماتونو کې ترسره کړی، یعنې د جوماتونو په لاسپیکرو کې دغه امرونه کیږي. فکر کوئ چې آیا د کډوالو موضوع دومره جدي وه چې د جوماتونو چې د ټولو مسلمانانو لپاره یو مقدس ځای دی د هغوی په لاسپیکرو کې باید وویل شي؟ د ستر څښتن په نامه ښاغلی ځوان لالی صاحب، تاسو ته او خپل ټولو درنو هېوادوالو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. ګورئ، د پاکستان ستراتیژي له پخوا هم ډېره ظالمانه او مغرضانه او مستبدانه د افغانانو د کډوالو او د ټول زموږ د هېواد په هکله وه. دا چې زموږ ځینو مشرانو دوی سره سازشونه کول او نه پوهېدل، اوس د دوی کړنې موږ ته واضح کېږي چې دوی په واقعي ډول د افغانستان دښمنان دي. مریم نواز هېڅکله په خپل سر دا کړنه نشي ترسره کولی تر څو چې د حکومت لخوا دې ته وظیفه نه ورکړل شوې. مریم نواز کول وایي چې دا څوک ده؟ مریم نواز د نواز شریف لور ده چې نواز شریف 3 وارې په پاکستان کې لومړي وزیرتوب کړی ده او د اوسني لومړي وزیر شهباز شریف ورېره ده. دې کورنۍ له افغانستان سره په دې تېرو 15 کلونو کې هغه ظلمونه کړي دي چې کله نواز شریف نه پوښتنه کوله د دریم ځل کمپاین چې کله د لومړي وزیرتوب ته کوي چې تاسو خدمت کړی پاکستان ته، د په واضح ډول ویلي چې زما خدمت دا ده چې د افغانستان 200 کلنه اردو مې درته کبر کړی، پاکستان ته مې راوړی ده. نو دا هغه ظالمان دي. له مریم نواز څخه که پوښتنه وشي چې ته دغه 15 وخته لمونځ تېر کړې یا د مسلمانانو 15 بناوې څه دي، هېڅکله به ونه ویلی شي. نو دې نه د مسلماني تمه مه کوئ. د دوی نه، یعنې په ټوله کې اندړ صاحب دا لږ که اجازه راکړئ اندړ صاحب په ډېرې بښنې، فکر نه کوئ دا لږ تر حده ډېره زیاتدروي ده چې کډوال خو باسي بیا جوماتونو کې پسې اعلان کوي؟ فکر کوئ دغسې یو څه د نړۍ په تاریخ کې کوم بل چېرته تکرار شوي وي؟ ګوري، تاسو د پاکستان حاکمانو ته د مسلمانانو فکر مه کوئ. هغوی تش په نامه مسلمانان دي. هغه ملا شریف ډېر شریف خلک دي او حکومت یې هغه کفري قوانین لري چې دوی اسلام ته هېڅ احترام نه لري. نو دا تمه مه تر کوئ. زموږ به یې اوس مهاجرینو ته اعلان کړی. د دې مهاجرینو حقوق یې په دا 50 کلو کې خوړلي دي، خپل موټروایو بم اټومو خپل کارونه یې جوړ کړي، خپل عیشنوشي کړې ده د دوی جنرالانو د دوی حاکمانو. دا تمه مته لري چې دوی به موږ دوستیږي. ټول وطن یې روان کړی ده. دوی خو په جوماتو کې د خدای په کور کې هم بدماشي کوي. ولې تاسو ولیدل چې په مذاکراتو کې د دوی استازي اسلم شهاب د شهاب اسلم د بدماشي کوله، غیر اخلاقي خبرې کړې دي. دوی په موږ هېڅ صرفه نه کوي. موږ دوی ته باید مقابلا جوابونه ورکړو. او زموږ دغه مهاجرونه چې هلته پراته دي اکثره سیاسي او امنیتي ستونزې نه لري. دوی باندې ظلمونه کېږي، اولادونه یې اغوا کېږي،
حتی تجاوز باندې کیږي ول کیږي ټکول کیږي مالونه تغصب کیږي بیابه کیږي دوی هم باید سر په ګریوان کې کی هغه خلک چې ستونزې نه لري باید وطن ته راستانه شي نور هم دا وطن ده زه هم مهاجر یم دوی به فکر کوي چې زه په سویډن کې ناست یم که په ما دا شرایط راسي چې ما ته سویډن حکومت اعلان وکړي چې مهاجرو سره دغه رقم کړنې وکړي زه یوه اعظم نه پاتې کېږم او بې له هغه نه باید چمتو اوسم د خپل وطن لپاره آمادګي ولرم دا افغانان هم باید سر په ګریوان کې کړي ډېر د خپلو پیسو لپاره د کاروبار لپاره هلته پاتې دي ځینې د پاکستاني خراب قوانینو د عشرت لپاره هلته پاتې دي هغه هم باید لږ دې وخوري تل دې وخوري خپل هېواد ته دې راسي بابرو د افغاني او اسلامي ژوند ته مخه کړي نو دغسې کړنو د پاکستان لپاره د افغانستان اسلامي امارت باید د نړیوال ټولنې سره وغږېږي د ملګرو ملتونو سره همداسې د نورو ګاونډیو هېوادونو سره تر څو کله چې د دوی حاکمان داسې عملونه کوي نو هغه بدماشان چې په کوڅو بانډو کې ګرځي افغان کډوال بچیان ګیر کوي یا واړه ماشومان ګیر کوي لکه ایران کې څومره ظلمونه په ایران کې وسول شو ایران عین شکل په نانبایګانو کې ډوډۍ ورباندې کې ډوډۍ نه پخڅولې په ژوبڼ کې افغانان سیل او چکر ته نه پرېښودل وایي سپیانو افغانانو ته اجازه نشته دغه دي اسلامي ګاونډیان دا هېڅ کله موږ د دوی ګاونډیان هغه رقم چې زموږ هېوادوالو فکر ورته کوو چې دا زموږ مسلمانان وروڼه دي دوی ته باید د مسلمان په سترګو ونه کتل شي دوی ته باید د دښمن په سترګو وکتل شي بله اندر صاحب ولې اوس مهال د افغان کډوالو پر ضد باندې د پاکستان دغه پالیسۍ نور هم زور اخیستی دی اوس ولې ګورئ ما خو مخکې خپرونو کې مې لیدلي پاکستان ډېر خوبونه لیدلي وو دغه امنیت چې اوس په افغانستان کې اسلامي امارت راوستلی دوی په خوب هم نه لیده دوی دا فکر نه کوو دوی د پخوا په شان غوښتل چې زموږ معدنونه نور هم چوپ کړي لاسوهنې وکړي زموږ وزیران والیانو مینانو نظامي قمندانان د دوی په خوښه وټاکل شي او دوی ډېر زیات خوبونه لیدلي چې زموږ بهرنی سیاست د دوی په لاس کې کله چې د افغانستان اصلي بچیانو اوس واک نیولی دی او دا جواب یې ورته ورکړ په خپله مخامخ له هر هېواد سره خبرې کوي دوی اور اخیستی دی لیونیان شوي دي دا که نظامي حاکمان دي که ملکي حاکمان دي ټول اپشنونه یې کار واخیسته چې بالاخره تهمتونه وکړل په پوله کې په بخښنه غواړم په ډیورنډ کرښه کې وړاندې راغلل بمبارډونه وکړل دا نتیجې چې ورنه کړې زموږ د هېواد زړه یې بمبارډ کړه او جګړه مو سره وکړله دوی چې کله ولیده چې افغانان خو زموږ سره جګړه کوي دوی درې سره پوستې ونیولې د افسرانو سرتېرو پتلونونه په کارو کې وګرځول نو دوی ته زور ورکړی ده له هر اپشن نه کار اخلي د بادارانو قومندین دوی ته د انګریزانو د امریکایانو تر څو د افغانستان وضعیت کړکېچن شي او دلته د روسیې د چین د هند د ایران په کم راوږده شي تر څو افغانستان بیا د جګړې ډګر وګرځي د افغانانو له وینې د پاکستان اقتصاد بیا په چرخش راسي د همدې لپاره له هر اپشن نه کار اخلي یوازې د مهاجرینو موضوع نه ده نور څومره په زندانونو کې پراته دي څومره دوی په نړیوال سجو کې بهاني او تاني او تهمتونه کوي څومره کوشش کوي چې حتی تاسو ولیدل چې په مذاکرات کې دوی اساس ویل چې دوی له امریکا سره تړون کړی چې زموږ خاوره به د ډرون لارې بمباردوي د بمبار ته به دوام ورکړي دا زموږ په هیڅ هم صرفه نه کوي موږ به له دوی سره داسې مقابلې ته اماده اوسېږو چې ټول افغانان لکه دوی په هوایي برید کې چې یو شول ټول افغانان هغه افغانان چې د اسلامي امارت سره مخالفت درلوده د پاکستان په ضد ودرېدل په همدې رقم باید موږ د پاکستان لپاره چمتووالی ولرو پاکستان ته باید خوله ماتونکی غږ جواب ورکړو او دوی هېڅکله هم کامیابېدی نه شي دا د دوی د بادارانو فشار ده چې په دوی راولي او دوی مجبوره شوي دي چې پیسو ته ضرورت لري او باداران یې امر ورته کوي خو ناخبره دي چې افغانان هم راویښ شوي دي او په څنګ کې تاسو ولیدل چې ښاغلي پوتین د روسیې ولسمشر اعلان وکړ چې که دا وری پاکستان په افغانستان حمله کوي دوی به مداخله کوي او خوله ماتونکی جواب ورکړي یعنی زموږ په څنګ کې نور دوستان شته دوی که په خپل پلار انګریزانو او په خپل نیکه امریکا نازېږي زموږ دلته داسې ستراتیژیک ملګري دي چې که ضرورت شي داسې وسلې به راکړي چې لکه څنګه چې د افغانستان د اسلامي امارت د کورونو چارو وزیر ښاغلي خلیفه صاحب سراجین ویل چې دا ځل که پاکستان حمله کوي اسلام آباد به ولو اسلام آباد څه چې کراچۍ لاهور به ټول ګډوډ کېږي او بمبار کېږي ډېره زیاته مننه د پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم
اوس هم د خبرونو دوام. د ترکیه په استانبول کې د افغانستان پاکستان د خبرو اترو له ناکامۍ وروسته د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر سره په یوه لیدنه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب ته چمتو دی. که څه هم د پاکستان د اطلاعات و کلتور وزیر عطاالله تارړ په خپل ایکس پاڼه کې خبرې اترې بې پایلې اعلان کړې وي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سید محسن نقوي په ایران کې د افغانستان د کورنیو چارو له مرستیال وزیر سره په یوه غونډه کې ویلي چې په هره کورنۍ کې اختلافات وي او هغه د خبرو اترو له لارې د افغانستان پاکستان ترمنځ د ستونزو په حل ټینګار کړی دی. په استانبول کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې اترې په ټپه درېدلې او د پاکستان د اطلاعات و کلتور وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې خبرې اترې بې پایلې وې. اوس د اقتصادي همکارۍ او سازمان ایکو د وزیرانو شورا د غونډې په څنډه کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د افغانستان پاکستان ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره د تهران پر چمتووالي ټینګار کړی دی. ایرنا خبري آژانس په وینا پزشکیان د مسلمان هیوادونو ترمنځ د شخړو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی او ویلي دي چې تاوتریخوالي د کمولو لپاره باید هڅې وشي. په همدې حال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سید محسن نقوي د اقتصادي همکارۍ او سازمان ایکو د وزیرانو شورا په غونډه کې د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال محمد ابراهیم صدر سره کتلي او د یوه ایراني خبریال په ځواب کې ویلي چې په هره کورنۍ کې اختلافات شته او موږ دا مسایل د خبرې اترو له لارې حل کوو. په هره کورنۍ کې توپیرونه شته او موږ غواړو چې د خبرو اترو له لارې دا توپیرونه حل کړو لکه د دوو کسانو په توګه. بل پلو د پاکستان د اطلاعات و کلتور وزیر عطاالله تارړ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان د افغانستان اسلامي امارت سره بې شمېره مذاکرات او خبرې اترې کړي دي، خو له بده مرغه تل د پاکستان د زیانونو په اړه د بې پروا پاتې شوي دي. له بده مرغه د 4 کلونو لپاره د دومره لویو انساني او مادي زیانونو زغملو وروسته د پاکستان صبر پای ته رسېدلی دی. په همدې حال کې د کابل د 5مې امنیتي حوزې آمر محمد اشرف متقی په یو پروګرام کې ویلي چې د استانبول ترکیې د غونډې ځنډول په دې معنا دی چې پاکستان نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. دغه اوسني مذاکرات چې موږ او تاسې ښه په سترګو باندې وینو په ترکیه کې، انقره کې، استانبول په ښار کې چې کوم مذاکرات د موږ د افغانستان د اسلامي امارت ټیم او د مقابل ټیم چې هغوی ورسره ناستو، د ناکامۍ معنا یې ده چې هغوی ونه توانېدل چې د افغانستان د اسلامي امارات د مذاکراتي ټیم سره هغوی خبرې وکړي. ښاغلي متقي په اوسني عصر کې د دیني علومو ترڅنګ د عصري علومو پر زده کړې هم ټینګار کړی دی. ویلي دي چې د نورو هیوادونو سره د مقابلې لپاره موږ باید په عصري علومو کې هم ډیری لاسته راوړنې ولرو. عصري تعلیم او دینی تعلیم، ساینس، ټکنالوژي چې دغه پروګرام هم د ټکنالوژي په مناسبت باندې جوړ شوی ده، دې ټولو ته ضرورت ده او دا به څوک کوي؟ دا ما تابع کوو. د ما خصوصا د استادانو دا هیله ده چې دغه بچي مور او پلار تا ته حواله کړي دي، دلته یې راوستي دي. دوی 2 پلرونه لري، یو خپل نسبي پلار چې په کور کې پاتې ده، په دکانداري کې پاتې ده، په تجارت کې پاتې ده، په یو بله وظیفه کې پاتې ده. دا په داس حال کې ده چې په پاکستان کې د افغانستان پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف هم ویلي و چې که پاکستان په رښتیا هم په دې باور دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو حل خبرې اترې دي، نو باید د خبرو اترو لپاره وړ کسان وټاکي او د دواړو خواو ترمنځ د ستونزو حقیقت ومني. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د یونیسف او د سویډن د چاپیریال ساتنې د څېړنې انسټیټیوټ په همکارۍ د اقلیمي بدلون د بحرانونو د مخنیوي لپاره د پلان جوړولو لپاره یوه غونډه ترسره کړې، په ځانګړې توګه د ځمکې لاندې اوبو کمیدو او په هیواد کې د فاضله اوبو کنټرولولو لپاره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د مخ په زیاتېدونکو اغیزو سره په ځانګړې توګه دوامداره وچکالي، سیلابونه د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د یونیسف او سویډن د چاپیریال څېړنې انسټیټیوټ سره په همکارۍ د اوبو روغتیا ساتنې فاضله اوبو سکتورونو کې د یو منسجم ملي پلان په جوړولو سره د دې بحرانونو سره د مقابلې لپاره زمینه چمتو کولو لپاره یو ځانګړې غونډه جوړه کړې ده. په دې غونډه کې د ملي چاپیریال ساتنې ادارې عمومي رئیس مطیع الحق خالص په افغانستان کې د اقلیم د اندېښنې وړ وضعیت ته اشاره وکړه او ویل چې دا هیواد په سیمه کې د اقلیم د بدلون یو له اصلي قربانیانو څخه دی. ښاغلي خالص دا هم زیاته کړې چې دوامداره جګړې او د مناسبو زیربناو نشتوالی د اقلیمي بحرانونو سره د مقابلې لپاره د افغانستان وړتیا محدوده کړې ده. افغانستان چې دا ډېر متضرر کېږي د هغې هم دا 2 وجې دي. یو دا چې
افغانستان کې تېر 45 کلونه جنګونه وو نو زمونږ د ژوندانه ټول اړخونه د جنګونو په واسطه باندې د مخکې نه ژوبل شوي وو د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان وو خصوصا محیط زیستي اړخونه چې موږ ووینو او د هغې د پاسه چې بیا د تغیر اقلیم مسله هم په دې باندې د پردیو د خوا نه راوارده شوه. له بلې خوا په دې غونډه کې د یونیسف استازي په افغانستان کې د اقلیمي زیانونو کمولو پر اړتیا ټینګار وکړ. موږ د ملي چاپیریال ساتنې ادارې په مشرۍ او د نورو اړوندو ادارو په همکارۍ په نویو پلانونو کار کوو چې د سویډن څېړنیز بنسټ په ملاتړ به وروستی شي. دا پلان په ځانګړي ډول د افغانستان د اوبو سرچینو باندې تمرکز کوي او همدارنګه د زیربنا او ساختماني سکتورونه هم پکې شامل دي. د هغې پلي کول به د پلي کولو مرحلې ته پرېښودل شي. دا په داس حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره تل هڅه کوي چې په هیواد کې د اقلیمي زیانونو د کمولو لپاره عملي او دوامداره حل لارې وړاندې کړي د داسې ځانګړو غونډو په جوړولو او د ملي نړیوالو ادارو سره د اغیزمنې همکارۍ په رامنځته کولو سره. عزتمن لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه چل.